زما عزیزانو د رسول علیه الصلاة والسلام صحابه کې داسې صحابه وو چې خپل دنیایي کار، جایداد، کردار، نام، شهرت دا ټول پرېښودل او پسې راغله د رسول عربي صلی الله علیه وسلم دې خدمت ته یې ځان وقف کړ او ځان یې وژی او ځان یې بېنامه او بې شهرته کړي. کلونه او عمرونه یې د رسول عربي صلی الله علیه وسلم سره تېر کړه. د څه په خاطر؟ خالص د رسول عربي صلی الله علیه وسلم محبت یې په زړه کې او خالص د رسول علیه الصلاة والسلام دا صحبت یې پر نورو غوره کړی و. دا ته څه کوې چې ستا خالص د بل چا سره محبت د الله په خاطر سي، الله ته ته محبوب یې چې پتا وده کې هغه سړی الله ته ډېر محبوب چې ډېر محبت لري په دا دوه ملګرو کې. دا چې ستا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت او یا دا چې ستا د الله د رسول د وارثانو او علما او اولیاء سره محبت دي. علامه پېښوري د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام شافعي رحمه الله قول نقل کوي. وایي امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي که چیرې علما هم د الله پاک اولیاء نسی او دوستان نسی نو الله پاک د اولیاء او دوستان شته نه. ولې؟ اولیاء د الله پاک هغه کسانان دي چې تقوا کوي او د رب العالمین څخه بیریږي او دا په آیات ثابته ده. انما یخشى الله من عباده العلماء. د الله څخه چې ډېر بیریږي هغه علما دي. نو علما د رب العالمین اولیاء او دوستان هم دي او د رسول عربي صلی الله علیه وسلم وارثان هم دي چې علم یې ورته په مورثه پاته سوی دی. دا وجه ده چې په انسان کې کله محبت راغی او د محبت په ضمن کې بیا صحبت هم راغی. ته د یو چا سره محبت لري او د هغه سره بیا ناسته ولاړ هم راغله، څومره عظیم سعادت دی. بیا که د دې سړي سره که دا سړی نیک عالم وي، دا که پر منبر خبره کوي ستا په ذهن کې قرار نیسي او دا که په مجلس کې خبره کوي ستا په ذهن کې قرار نیسي. او که د کم استاد سره محبت کم شو بیا به هغه ښه مضمون تحقیق کوي او هغه به ښه مجلس روان کړی او یو فقهي مسله به روانه کړي ستا په ذهن کې قرار هم نه نیسي. وجه دا ده چې ستا په ذهن کې که د یو چا محبت او د یو چا د تشخص قرار نیولی و، بیا د هغه سړي د خولې خبرې او د هغه سړي الفاظ او فقهي مسائل دا ستاسو ته یادېږي. او که د ورسره محبت نه و بیا د هغه سړي خبرې ولو که معتمدې خبرې وي، ولو که ټینګې خبرې وي، ولو که د محبوب صلی الله علیه وسلم د خولې حدیث وي، هلته ستا فکریا او ستا ذهنیه ورته ځای نه ورکوي. دې وجه ده حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه د یو صحابي دی 50,000 څه بالا حدیث د رسول عربي صلی الله علیه وسلم څخه نقل کړي. وجه څه وه؟ د رسول عربي صلی الله علیه وسلم د تشخص دا په ابو هریره رضی الله تعالی عنه کې ګرځېدل ثبت و. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفات وروسته تش د محبوب نوم نسو اخیستلی. شیخ الاسلام علامه ابلیس سمرقندي تنبیه الغافلین کې 8 صفحه کې دا روایت نقل کوي. راوی فرمایي مدینه طیبه ته تللی یم زاد الله شرفا، هلته ګورم چې خلک راټول دي. بیا مې وویل دا څنګه خلک راټول دي؟ چېرې ټول دا خو حضرت سیدنا ابو هریره صاحب دلی دی چې ورلم حضرت ابو هریره صاحب سپین ږیری صحابي دی او هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د لاس نه عال دی. بیا ورته رانږدې شوم، دی چې راکېنستی دا یې وویل ایا زه تاسو ته حدیث د رسول عربي صلی الله علیه وسلم بیان کړم؟ وایي موږ ورته وویل خو چې دی کله دې ځای ته رارسېږي چې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم اخلي متصل ورباندې د جذب او د وجد حالات راځي بې صده کېږي. دا کثرت محبت دی، دا د رسول عربي صلی الله علیه وسلم د تشخص په دې کې قرار نیولی. نو ځکه ده په ټولو صحابو کې او په ټولو روایاتو کې د صحابو د روایات ډېر دي. وجه څه ده؟ چې د صحبت د دا د ملنګي ژوند دا پر دې غوره کوي. ممکن ابو هريره صاحب خو مشهور صحابي دی، تجارت روان کړی، تجارت به روان وای، نامداري به وای، نشانداري به وای، خو دا چې ګرده یې پرېښول او دا ملنګۍ ته وضع سو چې د رسول صلی الله علیه وسلم د دربار خدمت ته وضع سو. ابو هريره صاحب داسې دم فرمایي یو وخت به خلک را روان وه، زما پر دې غاړه باندې بیا ټک ټېر شو چې دا پیرانانو نیولی دی. وایي نه پیرانانو نه وم نیولی، وږی ومه. دا مې په وسه نه وه چې د رسول صلی الله علیه وسلم مجلس پرېږدم او لاړ سمه په مزدورۍ پسې، نور به د لوږې را باندې دا بېهوشۍ حالت راغی. دا هغه ابو هريره دی، خود به 15,000 حدیث نقل کوي، خود به تر ټولو او تر اکثرو صحابو ډېر حدیث نقل کوي. دا ګوره د محبت انداز او د تشخص انداز.